نه من څنګه نه موټر سایکل سفر خو کنه ډیزل اخی موټر سایکل سفر کې دا پیدا راغنه صرف زر بلاړ چې زر براشي نور د دوړو څنګه ډاک شو ما او لګا یا مې نه یو سکانو سړیو جوس پر منسوک راوخی جی یا بچا دوه جوما ټراله په خوا بغله ته دا فریم د مضبوطه شنه ټراله چې په خوا لاړ غنه مزه لاړې السلام علیکم امید دې چې روغ جوړ وای ټیک ټاک په او د ژوند په مزو کې وای خبرینن په نوې ولاګ کې تاسو ټول ته هرکلی وایم نن ولاګ می سٹارټ کړو سټوډیو نور کله زه کور ولاګ سٹارټ کوم بیا راځم سټوډیو ته نن ولاګ می سټوډیو نه سٹارټ کړو رالم سټوډیو ته او نن داسې کې سره کنه چې کې دی شي لا پته نه لګي کې دی شي چې مونږه د مین چینل لپاره نن ویډیو وکړو ورګنیم راشي کور ته تللی کنه چې هغه راشي غنه معلومات کو چې څه پوزیشن دی چې ویډیو وکړو او کنه نو ګورو تاسو ته به هایو چرته ځایم زموږ سره بای نو دا وینه دا داسې ټیم دی 3 بجې شوې او اوسه پورې لا مونږ نه د ویډیو سٹارټ اغستې او نن مطلب لکه څه پلانینګ لاشتا ځکه چې نیم کوي نه ویډیو کوله نو تقریبا 3 بجو ته هغه ورسېده اوسه پورې لا روټۍ نه خوړلې څنګه پروډوسر صاحب چې نو هی سلیپینګ تو مونږ چې دې کنه انتظار کولې اسی انتظار کولې دغه پورې مې کوي نه ویډیو پلس لاړ می سبق لا وزه تعالی کار کوم مستابه کار کلی کېم نو څو ګندانه کو ما ته پته راځي مال لګي زما کار کوي خو لکه یار مین چینل ویډیو لومبای ده کنه دا پرې دمه خو لکه خیر زمونږ غرمې روټۍ راله په باندې په 3 بجې باندې دا وینئ ساګو دا پوری تورۍ ده ماسته دي شوملې دي سالن دی الو ونګولې او چټني ده او پوری روټۍ دي شل منټه کم شپږ بجې شوې او بای دا خبره ده چې مونږ مین چینل ویډیو چې نن پاتې شو یو خدای چې مین چینل ویډیو ډیره زیات وګدا ده نو هغه به کم از کم 2 ورځې اخلي کنه نو پای وجمانیم پاتې شو او بل بس دی به کې نه ویډیو وکړه به بل ویډیو د ډاډ نه لګېږي اوس دا خبر ده نه نه مې ویزو بازار ته الته یو پی ایس ته هغه پسې زو غراوړو او ټایم بس نا وخت لري نو زه بازار ته خو ځان سره موبایل نوړم نو بلاګوم نشم کولای ځکه موبایل دل تک دمه دغه ته دا ویډیو اپلوډینګ ته چې بیا راشم بیا خبرې ترې غب شپ لګو چرته ځایم موږ سره اوسه نه من څنګه موټر سایکل سفر خو غنه ډیزل اخی موټر سایکل سفر کې دا پیدا راغنه صرف زر بلاړ چې زر براشي نور د دوړو څنګه ډاک شو ما او لګا یا مې نه یو سکانو سړیو جوس پر منسوک راوخی جی یا بچا دوه جوما ټراله په خوا بغله ته دا فریم د مضبوطه شنه ټراله چې په خوا لاړ غنه مزه لاړې دا خبره چې موټر سایکل خره ټایم د بار بچ کول بار غزله په طریقې چلای او دوړې موړې ډېر زیاتې لګا ته ځان ته ګور کنه ورځو د دوړې نه خدي زما اون خدي خپل ځان اول بای دا تاسو ویندا زموږ بازار ال دی خبره ده کنه بای چې موټر سایکل باندې لاړو اندته ما لکه موټر سایکل باندې توس گاډي روباسه دي نه دي کم از کم یو نیمه غنټه ټیم بری خرابې نو بس زر موټر سایکل باندې لاړو رالو او اوس واپس ټول ترام له هر سره ویډیو اپلوډ شوی را خو سره ګډیر لا پاتې لا پورا لاندې اپلوډ شوی تم نه لګره دومره ناجایز مو ولي چې په ډیزرټ ټکه نه مخ پاور کما دا ځای دی کم از کم یو غنټه خو کم از کم لګي ولي مازیګر بانګونه ویلې دي او ټایم چې کنه ډیر زیات لیټ دی بس زمونږ کور ته چټه ټایم دی نو بس زو کور ته او ګورو چې نور خبرې ترې الته کو کنه ګوزګه چې ټایم ډیر زیات نا وخت لري ډیر زیات لیټ دی کنه نو کو چرته چکر مو لګاو جو لاړ به تاسو سره خبرې ستري وو غوونه لګاو د کې دې چې دا ولاګ به سبا اپلوډ کوم مطلب سبا نه ولاګ سره یو ځای کوم او ګورو چې سګي چې کلم داسې سچويشن کنه مطلب چې دا سرور رانی نو ډرایوینګ کې ډیر زیات احتیاط کوئ لکه ډیر زیات مطلب کوشش کوئ چې سلو ځای چاته خلکو ته ډیر زیات تکلیف دی دا وینئ تاسو زمونږ په روډ باندې سفرو کې کنه او چشمې دي نه او موټر سایکل باندې راځي نو سړی چې دا ټایم راشي نو سړی سترګې دي سي کنه سړی چې لکه بالکل سترګو نظر مې تللی دی دومره شګي او خاورې ورته تلي ټول ناول خدا سے خبر ده کنه چې زما دا کپړې ویښتو ورسه چې کنه دا اګنور کای ځکه چې په دې ټایم کې زه به کم ځای کې ما تاسو ته پته شته دا وینئ په پټي کې ما
نو د یو نوي ولاګو او نوي سار آغاز مې وکړو د کوم ځای نه دی پټي نه. بای داسې خبره ده چې دې باغ کې چې کومه زړه سبزي وه نو هغه هم ترې لرې کړه، مطلب زاړه بوټي وو که نه سبزي پکې نه وو خو بس تش بوټي وو، هغه هم ترې لرې کړو او اوس په دا د نوي سبزۍ لپاره تیار وو. ستړی شوې؟ ډېر زیات ځو کور ته؟ ځو، کار ختم شو، مازدیګر به سبا کوو او انشاءالله سبا به ګلوګانه سبزي وکړو. اوس ځو کور ته، ګرمي ده او تا خو وختي موږ نه څه شی پوخ که تاسې کور اوس راشي چې دم پوخ کړو. داسې خبره ده که نه چې سار راسې ما ته کور هم وې د یو هلکانو راته هم وې موږ له دم پوخ کا نو بس اوس ناوخته دی که نه غرمه دي کار هسې هم نه کېږي نو ځو دوی له دم پوخ کړمه تاسو ته به یې مخایم راځئ تاسو که خورئ نو راشئ. په دم پوخ کې خلک د پټ سره آلو اچوي. زه چې کور ته رالم که نه هغه یې سپین کړی دی، بس اوس په دا سپین ور اچوي به. دم پوخ تیار شو او اوس یې ګورو چې څنګه شوی دی. الله پاک دې خیر وکړي. داسې خبره ده که نه چې تقریبا ماسپښین روټۍ چې مې خوړلې اوده شوې یم او اوس راپاڅېدم په 4 بجې باندې. نن مې ډېر زیات خوب وکړو نو بس میلمانه وو، تاسو ته ما بل ولاګ کې ویلي که نه چې میلمانه دي نو هغوی لا شته زموږ ځای کې، نو بس هغوی سره ناست وم داسې مطلب ولاګ شاټونه مې نه شو اخیستی. اوس داسې خبره ده چې ډېر کوشش مې وکړو او راووتم چکر له نو زه هم داسې غرونو غاړې ته به لږ چکر ولګوم ځکه چې ډېر وخت شوی زه چکر له نه یم راغلی. زما ملګری نشته نن سبا نو بس زه یوازې یم نو چکر له نه یم راوتی. نن ډېره موده پس چکر له راووتم او اوس چې څنګه ښکته راکوز شوم که نه نو دا کلیوال را سره ملګری شو د ده باډي چې که نه ډېره زیاته غټه شوې ده. ملیشا بایي دی دلته راشي که نه هلته ټوله ورځ ناست بیا دلته ګرځېده کوي نو ګرځېدو نو ما ته ویې راځه چکر لګو. مې زه صحیح دی زه خو هسې چکر له راوتی یم. فرمانه سپک وجود خو یې که نه درونو لکه ته څه وجه زما وزن کم کړی سم وګرځېدی لکه نو ټول ورځ کور ناست یې روزي نه وای سم کپړو کې مزه شته. بس دنیا د څوک وزن زیاتوي او څوک وزن کموي، څوک وایي زه کم شوې څوک وایي زه زیات شوې، روانه ده ژوند دی نو. تقریبا په دې تېره هفته کې نه روغ هفته وشوې زه چکر له نه یم راغلی او په دې روغ هفته کې زه صرف نن لږ ریلیکس شوم ځکه چې دې ځای چکر له رالم. سړی دې غرونو ته لاړ شي که نه نو پرسکونه ماحول یې سړی لږ ریلیکس شي. بای زموږ نننی ولاګ چې و که نه نو هغه دومره امید دی دا ولاګ به ستاسو خوښ شوي وي. که چېرې خوښ شوي نو لایک کمنټ سبسکرایب ضرور وکړئ او د راروان ولاګ پورې اجازت راکړئ. د خپل ځان خیال ساتئ، خپل چاپېریال خیال ساتئ. د لوی الله په امان.